تاسو په موږ نه یو بدنام کړی خدای دا پاره وای وې د مولیان والواړې راخوږی وي او دا زمون خو خوخه ده بالکل نو له تاسو غرضول تاسو نه خوخه شادي حال کې چې کله تاسو روړې ورشیا وای او سویټ ډش پکې وي الوا پکې وي نو زیات نه سلور 15 علماء او باقي ټول تاسو یې نه دا سلور 15 علماء تقریبا سلور 15 پلیټه به وخوري باقي ټول تاسو خوړه او بدناموي مونږه چې د مولا الوا خوخه ده زه خو صفا وایم زمون خوخه ده الحمدلله ما یو ځل یو بیان کې ویلو مې لکه ګورې مونږ چې الوا خورو مونږ په خدای ثواب راکوي او مې چې تاسو خورئ ستاسو ثواب نه کېږي نو یو بابا راته بیا وروسته وایي مولوي صاحب یوه الوا ده چې ته یې خورې ستا ثواب کېږي او چې زه خورم زما نه کېږي وایي ځان ته یې ترغزو واله ما ورته باباجي داسې نه ده چې زه خورم زه نیت څه کوم هغه نیت کوم چې حضرت انس رضی الله عنه کړی دی حضرت انس وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الضباء کدوی خواخو لا ازال احبه زما زکه خواخ دی دا زمون طالبان بعلمان په کویږي چې د حضور پاک د تبعیض سیزونه اتباع دا زمون د پاره عبادت ولی مونږ وایو د پیغمبر خواخه ده نو حلوا د رسول الله مبارک خواخه ده کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوى والعسل شاته خوخو الوی خوخو د حلوا مختلف طریقې دي ګورئ هر هغه خوږ شی چې دوه څلور څیزونه یو ځای کې او د هغې نه یو معجون مرکب جوړ شي نو هغې ته حلوا وایي دی خوښه نو موږ چې حلوا خورو په دې نیت یې خورو چې دا زموږ د محبوب مبارک پیغمبر خوښه وه نو موږ ته ثواب میلو شو او تاسو چې خورئ نو سویټ ډش ته عظیمه راولي نو ثواب د کوم ځای نه شو د طالبانو ته وایم ګورې لکه که د الوا پلیټ درته چا کېښو او غونډ دې خلاص نه کړو نو ګورې ښه به ني اسم پې بدنامې نو کمبخته ولې نه خورئ په دې نیت خورئ خواږه ښه په دې نیت خورئ او د تفسیر تبذیر او د اسراف نه به هم کار نه اخلی چې دا د رسول الله مبارک خوښ نو د خوراک سره سویټ ډش سره اجر او ثواب به هم دله خدای پاک درکړي